شعرونه وایم نوي شعرونه دي ارشاد لکه سایه په هر لار را سره مل هم شو لکه سایه په هر لار را سره مل هم شو نازوانه وخت نو ړوند کون هم شو او شل هم شو او چې په مقطع کې ستا ذکر ته اړتیا لرله چې په مقطع کې ستا ذکر ته اړتیا لرله هغه غزل مې بې له تا نه مکمل هم شو مننه دغه څو شعرونه نور چې لفظونه بې مطلبه وو څه خیال هسې چټي لفظونه بې مطلبه وو څه خیال هسې چټي ما سترګو کې راوړی و یو سوال هسې چټي مننه او خبر وم د مرګونې هواګانو په فریب خبر وم د مرګونې هواګانو په فریب ما بل د ژوند په لاره کړو مشال هسې چټي مننه او بیان مې کړلې ټولې ارزوګانې په ټیټ سر بیان مې کړلې ټولې ارزوګانې په ټیټ سر او ته داسې ولاړ لکه دیوال هسې چټي او مننه او ببر سر ډکو سترګو یې آیین ته دا ویل ببر سر ډکو سترګو یې آیین ته دا ویل راځي نه نو ځان څه لکړم سنبال هسې چټي مننه ببر سر ډکو سترګو یې آیین ته دا ویل راځي نه نو ځان څه لکړم سنبال هسې چټي او حارثه د فراق وختونه سم تخلیق نگار دا بیا پخلا کېدل او بیا وصال هسې چټي مننه حارثه د فراق وختونه سم تخلیق نگار دا بیا پخلا کېدل او بیا وصال هسې چټي دغه څو شعرونه به اخري نور وویم چې امین او زه لیلامېږه ملاليه ګام را وګرځوه زه لیلامېږه ملاليه ګام را وګرځوه خورین دیوال یم نړېږم پام را وګرځوه وجودیت مې د قضا په لاره برید کړی دی یو څو لحظې جوبن اندام اندام را وګرځوه او مننه اوبه په تږي پسې نه ځي له قطاره تېر شه اوبه په تږي پسې نه ځي له قطاره تېر شه که جل وهلی یې په منډه جام را وګرځوه مننه او ته په رکو کې او وخت زما د تګ نږدې دی ته په رکو کې او وخت زما د تګ نږدې دی که اخري دیدن کوې سلام را وګرځوه مننه ته په رکو کې او وخت زما د تګ نږدې دی که اخري دیدن کوې سلام را وګرځوه او مه کوه دا بې لارې خلک په قسمت موندی شي ومنه یاره دا حارث بدنام را وګرځوه ډېره زیاته مننه ډېره مننه